سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیریم د زیر نیوز سلرویشت رسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې شپږ او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 18 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستاني ملیشو له لوري د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کورني کرکټ پر لوبغاړو بمبار غندلې او ویلي دي چې له یاد هیواد سره خپلې راتلونکې لوبې لغوه کوي. دغه رضایت بورډ له آی سی څخه مننه کړې چې د دوی له غوښتنې وروسته یې خپل رسمي بیان خپور کړ او په وینا یې دا اقدام د آی سی سی بېطرفي، انسان دوستي او عدالت ته ژمنتیا ښیي، ځکه چې د افغانستان د ځوانو کورنیو کرکټرانو د غمجن شهادت په تړاو یې خپله خواخوږي او خواشیني څرګنده کړه. افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا د ظالمانه عمل په کلکو ټکو وغنده. د افغانستان کرکټ بورډ د آی سی سی لخوا د خواخوږۍ څرګندونې درناوی وکړ، خو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې غیر انساني برید عاملونو ته کلک او قاطع اقدامات ونیسي. هندي نړیوال مبصر ډیوینډر کومار د پاکستاني ملیشو له لوري د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کرکټ لوبغاړو او ولسي خلکو بمبار په خبرګون کې ویلي چې د افغان کرکټ لوبغاړو وژنه باید له پامه ونه غورځول شي. ډیوینډر له کرکټ او بشري حقوقو نړیوالو شوراګانو نه غوښتي چې د دې پیښې په اړه دې غوڅ اقدام وکړي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 15 ورزشکارانو ترمنځ د کوروش سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې 19 خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. زابل کې د 50 پهلوانانو ترمنځ د سیمه ییزې غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د خانکلي، سپینې غبرګې، خوازو، سیخاک، بارګوزو، مغلیزو او کاکړانو سیمو ترمنځ ترسره شوې چې په پای کې د سپینې غبرګې سیمې په بریا پای ته ورسېدې. د سپورټ ډګر وروستی خبر همدا چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې غني خیلو لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپل سیال سید احمد خیلو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبا خپرونې. د الله په امان.